ها یو سړی راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې وی ای د الله پیغمبره زما مور پلار مړه دي د هغوی په ما باندې څه حق پاتې دی ورته یاهو وی د هغوی د خپلوانو او د ملګرو سره به ښه کړي دا حق دی کله ستا پلار مړ شو نو د هغه ملګري وګوره کوم چې به د هغه خواله راتلو د هغوی تپوس کوه د هغوی خواله ورځه او عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یو ورځ د مکې نه روانو په یو شړه تېرېدو یا مکې ته روانو او یو بانډچي وله مخې له راغی عام سړی په شړ میدان کې عبدالله بن عمر څوک دی چې څنګه ورسره هغه میلاو شو نو خپل سر هغه پټکی لرې کړو د هغه په سر یې کېښود پټکی د خپل سر نه چا په سر یې ښوده دا ډېره غټه خبره ده نا پټکی د خپل سر نه راواغېستو د هغه په سر یې کېښود خلکو ته یې وي ناشنا سړی نو بانډچي دی او عام سړی دی او تا دومره غټ کار وکړو وی دی به زما پلار د عمر خواله ډېر توراتو دی به زما د پلار خواله توراتو د هغې په بدل کې هغه پټکی راواغېستو هغه ته په سر باندې کېښودو دا احسان دی چې ته بیا د هغه د هغې د پلار د خویندو د مور د خویندو د هغوی د مور پلار د هغوی د رویرونو خورهیونو دوی سره کوم ښادي وساتي دوی تپوس وکړي دا د مور پلار سره ښه دي